سلام درنښت او مینه د سکون راډیو اوریدونکو او د سوشل میډیا د برخې کتونکو ستړي مه سئ. شاعرانه بانډار خپرونې ته مو هرکلی. درنه کتونکو او اوریدونکو دې خپرونه کې موږ بېلابېل شاعران، لیکوالان او ادبپال راډاوت کوو. د هغوی پر ژوند، ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره څو شېبې غږېږو. د نن خپرونه کې بیا هم شاعر ښاغلی ګیله من خاکسار صاحب میلمه دی. تمه د خپرونه تر وروستۍ شېبو واورئ او په مینه یې وګورئ. ښاغلی خاکسار تاسو ته هرکلی. ډېره زیاته مننه قدرمن آن صاحب. زه هم تاسو ته او سوشل میډیا کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ښه یاست، ژوند چارې ډېره زیاته مننه. کور مودان ښاغلی خاکسار صاحب چې خپرونه کې مو زموږ دعوت قبول کړ. خاکسار صاحب موږ خپرونه کې معمولا له شاعر میلمه څخه لومړنۍ پوښتنه دا کوو چې څوک دی، چیرې زیږېدلی او څومره زده کړې کړي. که له خاکسار څخه وپوښتو چې ګیله من خاکسار څوک دی، چیرې زیږېدلی او څومره زده کړې ترسره کړي. ډېره زیاته مننه آن صاحب محترمه. کوم چې زیږېدنه مو په هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ کې شوې ده. زده کړې مو څه نه څه همهلته کړې دي، خو بیا وروسته مرکز لښکرګاه ښار ته راغلي، نو تر 12 ټولګۍ پورې مو همدلته زده کړې کړې دي او په الحال د نرسنګ په بخش کې. ډېر ښه. له خاکسار به غزل واورو، وروسته به نور پوښتنو ته ستانه شو. ډېره زیاته مننه. غزل ده وایي: راجمه مې زړګي کې کړله ستا د نامه تورې او ډېره زبردسته ښه معنا سوه ترېنه جوړه. ډېر ښایسته. او لاسونه مې کړه لپه ستا د یو دیدن لپاره. لاسونه مې کړه لپه ستا د یو دیدن لپاره. لاسونه مې کړه لپه ستا د یو دیدن لپاره. خبر نه وم چې څومره ښه معنا سوه ترېنه جوړه. واه. او ما نه ګڼله دومره چې به زما نصیب ته راشي. ما نه ګڼله دومره چې به زما نصیب ته راشي. اوه مینه وه نو ځکه زما دنیا سوه ترېنه جوړه. او راتګ د یو زنه بلکې بې شمېره عاشقان کړل. راتګ د یو زنه بلکې بې شمېره عاشقان کړل. راتګ د تیاره ختمه کړل، رڼا سوه ترېنه جوړه. او ګیله من خاکسار هېڅ نه وه مخ ستا ښایسته چشمان وه. ګیله من خاکسار هېڅ نه وه مخ ستا ښایسته چشمان وه. زما و ستړي ژوند لره دوا سوه ترېنه جوړه. زما و ستړي ژوند لره دوا سوه ترېنه جوړه. ډېر ښایسته. ښاغلی خاکسار څومره موده کېږي چې شعر لیکئ؟ ډېره زیاته مننه آن صاحب. تقریبا 3 الی 4 کاله پورې کېږي چې موږ شعرونه لیکو. که یې د لامل په اړه وپوښتو چې ګیله من خاکسار ولې شعر لیکلو ته مخه کړل، لامل یې څه و؟ ډېر زیاته مننه صاحب. یو لامل همدا و چې د دې هېواد او زموږ د وطن د حالاتو د شاعرۍ ته مجبور کړو چې باید موږ یو شعر څه ولیکو. او بل خبره دا چې د شعر شاعرۍ ته مو علاقه مو ورسره درلوده، مینه مو ورسره درلوده. د 3 کالو موده کې څومره غزلونه مو لیکلي؟ ډېر زیاته مننه کوم. تقریبا داسې دقیق حساب خو نه دی رامعلوم، تر 350 الی 400 پورې مو دقیق حساب یې ولې درته نه معلوم؟ لامل څه دی؟ یعنې خپل شعرونه چې لیکئ همداسې کتابچو کې سرنه ورپسې ګرځوئ، که دومره دي چې د شمېرونه نه دي؟ بلې ولیا لیکو خو یې د ځان سره ساتو، خو کوم چې دقیق به شمېرلي نه دي، له همدې وجې دقیق نه راته معلومېږي. 300 350 بلې ویلا تر 400 پورې. ټول غزل فورم کې دي که نور فورمونو کې هم کار کړی؟ نه، بېلابېل غزلونو برخه هم ده، حماسي برخه هم ده، او کوم نبوي برخه کې هم شعرونه لیکلي دي. یا هدف مې دا و چې یوازې مو غزل فورم کې لیکلي که نظم، نثر، مثنوي؟ بلې زیاته برخه غزل فورم ده. ښه، غزل فورم. ډېر ښه. ډېره مننه. او موضوعات مې یاد کړل چې مثلا نبوي دي، د وطن په اړه دي، عشقي دي. دې شیبو کې به له تا یو عشقي شعر واورو. ډېر زیاته مننه. وایي: نور دې څه نه و ګونګ تصویر ته مې نن ډېر وژړل. ستا د یادونو تش بهیر ته مې نن ډېر وژړل. ستا د یادونو تش بهیر ته مې نن ډېر زیاته مننه. نور دې څه نه و ګونګ تصویر ته مې نن ډېر وژړل. ستا د یادونو تش بهیر ته مې نن ډېر وژړل. ما د زړګي پر هر باندې ستا نوم ولیکئ. جفا یې وکړل خپل تقدیر ته مې نن ډېر وژړل. او خوب مې لیده چې د ګناه په سیند کې ټول لاهو یم. خوب مې لیده چې د ګناه په سیند کې ټول لاهو یم. هغه رحمان رحیم قدیر ته مې نن ډېر وژړل چې د ګلونو ګلستان کې مې یار نسو نصیب. او خپل غریب نصیب زهیر ته مې نن ډېر وژړل. او زما ګیله من خاکسار له زړه سره وي تل ملګری. زما ګیله من خاکسار له زړه سره وي تل ملګری. چې د رافات یاره ویر ته مې نن ډېر وژړل. چې د رافات یاره ویر ته مې نن ډېر وژړل. ډېر ښایسته، ډېر په زړه پورې غزل.
ښاغلی خاکسار صاحب مخکې مې یادونه وکړل که یو ځل بیا هغه پوښتنې ته ستانه سو چې تقریبا تر 400 پورې مو غزلونه لیکلي دي، شعرونه دي چې په دې کې بېلابېلې برخې دي، البته د وطن په اړه دي، نبوي کلامونه دي، عشقي دي. چاپ کتاب خو نه لري؟ نه تر دا مهاله خو د چاپ کتاب نه لرو، خو انشاءالله که ژوند په آینده کې مو ورته پلان دی چې د شعرونو ټولګه چاپ کوم. دا د څه وجې له وجې تر اوسه پورې چاپ کتاب نه لري او که په راتلونکي کې چاپ دپاره یې اراده لرئ، لامل یې څه دی؟ یعنې غواړئ چې خپل شعرونه تر مینوالو ورسوئ که یا هم د نورو کسانو دا غوښتنه د ستا د شعرو د مینوالو تر څو ستا شعرونه د یو کتاب په بڼه تر هغو ورسېږي؟ ډېر زیاته مننه کوم چې تر دې مهاله چې کتاب مو شعري ټولګه مو چاپ کړی نه دی، وجه اقتصادي مشکل دی، ځکه چې زموږ ستاسو هېوادوال ډېر زیات د اقتصادي مشکل سره مخ دی. او بلحال چې په آینده کې مو ورته پلان دی په اصطلاح، هغه یو دا چې د مینوالو غوښتنه هم دا ده چې شعرونه باید یو ټولګه چاپ سي، او خپله مثلا د زړه غوښتنه مو هم همدا ده چې د شعرونو ټولګه چاپ کړو او مینوال ته یې وړاندې کړو. ښه، په څه ډول شعر کې ځان آرام احساسوئ؟ کله چې نبوي شعر لیکئ، عشقي شعر لیکئ، او یا هم دې ته ورته نور، په څه ډول شعر کې تاسې او څه وخت ښه شعر لیکلی سي؟ ځینې کسان کیدای سي یو موضوع یاده کړي چې موږ د شعر په وخت کې کله چې ډېر غمجن یو ښه شعر لیکلی سو، کله چې وایي ډېر خوشحاله یو ښه شعر لیکلی سو. تاسې داسې یو کیفیت یا یو حالت په شعر لیکلو پورې تړئ؟ ډېره زیاته مننه انصاف کوم چې د هرې برخې شعر لیکل ځان ته وخت غواړي. زه خپله په که درته ووایم چې په نبوي برخه کې هم کله چې زه یوازې یم، یوازېوالی انتخاب وي، هلته بس زما ذهن ته په اصطلاح الهام راځي او لیکلو ته هڅېږم چې یو څه ولیکم. بس یوازېوالی زما لپاره د شعر لیکلو ښه موقع ده. ښه موقع ده، یعنې کله چې یوازې یاست بیا کولی سئ چې ښه شعر ولیکئ. بلې دغه د یوازېوالي موضوع ډېری شاعران یادوي، کله چې شعرونه لیکي دوی همدا غوښتنه کوي، البته همدا دلیل وړاندې کوي چې موږ په یوازېوالي کې ښه شعر لیکلی سو. لامل څه دی چې شاعر په یوازې ټولنه کې یا په یوازې ځای کې چې د یوازې بل څوک نه ورسره موجود ولې ښه شعر لیکلی سي، د ټولنې سره مثلا د ډېرو خلکو په مخ کې ولې نسي لیکلی؟ لامل یې څه دی ستاسې په نظر؟ ډېره زیاته مننه کوم چې یو لامل یې دا دی چې کله شاعر په یو ګڼه ګوڼه کې په اصطلاح په یو پروګرام کې وي، هلته د ده ذهن شعر لیکلو ته جوړ نه وي، ذهن یې په اصطلاح څو ځایه وي، نو کله چې دی یوازې نو بس کولی شي شعر ولیکي، ذهن شعر لیکلو ته جوړ هغه موضوع ته ډېر ترجیح ورکوي، هغه موضوع یې په ذهن کې ډېر ښه حل کېږي. له تا غزل اورو بیا هم. مننه. غزل ده وایي څه یو ناکامه زندګي وه خو بس تېره مې کړه، د یار له څنګه جدایي وه خو بس تېره مې کړه، او څه په یو مات زړګي به ورغلم ناهیلی غوندې. څه په یو مات زړګي به ورغلم ناهیلی غوندې. څه په یو مات زړګي به ورغلم ناهیلی غوندې، د ارمانونو تباهي وه خو بس تېره مې کړه، تندې اخیستی د بېلتون پر سخته لارو مزل. تندې اخیستی د بېلتون پر سخته لارو مزل، او د غمونو ښه هستي وه خو بس تېره مې کړه، د بېوسۍ په ټال کې وزنګېدم پوی پرې نه شوم. د بېوسۍ په ټال کې وزنګېدم پوی پرې نه شوم، دا فیصله خو الهي وه خو بس تېره مې کړه، یو ګیلمن خاکسار سېزلی وم د مینې شور، بل د جانان مینه مردي وه خو بس تېره مې کړه، او بل د جانان مینه مردي وه خو بس تېره مې کړه. ډېر ښه، ډېر ښایسته ښاغلی خاکسار صاحب. مخکې مې یادونه وکړه چې شعر لیکئ، نثر برخه کې به مو کار نه وي کړی؟ نه کوم چې تر دا مهاله مو په نثر برخه کې کار نه دی کړی، خو لامل یې مصروفیات د ژوند چارې دي، نو انشاءالله آینده کې مو ورته نیت دی چې په هره برخه کې کار وکړو. یو بله پوښتنه چې مو له چیرې له خاکسار ګیلمن څخه مطرح کو، شعر کې باید کوم موضوعات معمولا راواخیستل سي تر څو هغه موږ بیا ښه شعر ورته ووایو، یا ښه شعر په موضوعاتو کې باید د ښه شعر په البته د ښه شعر په برخه کې باید کوم موضوعات راواخیستل سي، یا که موږ ورته ووایو چې دا ښه شعر دی او دا موضوع ورپکښې راغلی؟ ډېره زیاته مننه. شعر خو بېلابېل برخې لري، خو ښه شعر موږ هغه شعر ته ویلی سو چې هغه داسې څه پکښې رانغښتي وي چې هغه د یو ټولنې د مثبت اعلان وي او ټولنې وګړي د مثبت لوري ته وهڅوي، نو دې ته موږ ډېر ښه شعر ویلی سو. ښه لارې ته یې څه وکړي. مننه. نوي شاعرانو ته ګیلمن څه پیغام لري؟ ډېره زیاته مننه. نوي شاعرانو ته هم همدا پیغام دی، تر څو په شعر کې داسې څه ولیکي چې هغه د ټولنې هېواد لپاره یو په اصطلاح یو خدمت وي او ټولنې وګړي یو ښه لوري ته وهڅوي، نو ښه شاعر باید داسې څه ولیکي چې هغه ټول وګړي یو ښه لوري. ډېر ښه، مننه. له تا وروستي بیتونه اورو بیا به مخه ښه وکړو. ډېره زیاته مننه. غزل ده وایي
ځان سره ناست یم یادونه د باران باران کاش چې لیدلی مې یو ځلې وای جانان او ستا د چنار ځواني خو الهي تحفه ده ستا د چنار ځواني خو الهي تحفه ده در پسې څیر مې دلبره د ګریوان او تا خو د مینې او یووالي لار ور وښودله مننه تا خو د مینې او یووالي لار ور وښودله ستا پر قدم سم دی ولاړ هغه کاروان چې مې په خیال کې نن راوګرځېدل ومې لیدل ومې لیدل نه مې هېرېږي ستا ښایسته خمار چشمان او زه ګیلمن خاکسار به ګله انتظار کومه چې رانه ختم شي دا ستا د غم هجران او چې رانه ختم شي دا ستا د غم هجران ډېره زیاته مننه ښاغلی ګیلمن خاکسار کور دې ودان ډېره زیاته مننه هم ډېره مننه کوم چې دې ځانګړې خپرونې وړ وبلله مننه د سکون راډیو اورېدونکو او د سوشل میډیا د برخې کتونکو نننۍ شاعرانه بانډار خپرونه همدومره وه